بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی ما د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکې. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننۍ زده کړه د کتاب لسم لوست پورې اړه لري چې د هغې موضوع د نهو عدد دی. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ خپل په تیرو زده کړو کې څه عدد زده کړل چې هغه کوم عدد و؟ د یو عدد، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. د اتو پورې موږ د هغې لیک، د هغې لوست، شمیرل زده کړل په مختلفو شیانو باندې، مختلفو دانو باندې چې د لوبیاو دانو نه هم کار واخیستو، مرویو نه هم کار واخیستو، د اتو او د اوو، د شپږو، پنځو، څلورو، درې، دوه او د یو شکلونه و، د ګوتو سره مو وشمیرل چې انشاءالله تاسو به هغې کې هېڅ ستونزه ونه لرئ او چې شی وکئ هغې باندې پوه شوي یاستئ. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو نن موږ خپل د کتاب شپږویشتمې پاڼې ته چې زموږ چې دی نن د لسم لوست نوبت دی چې موږ نن ځو د کتاب لسم لوست ته چې د هغې موضوع څه وه؟ د نهه عدد و. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته تاسو ګورئ د څه کوئ؟ فکر کوئ. ښه موږ نن څه باید زده کړو؟ کوم عدد زده کړو؟ موضوع څه ده؟ څه باید ووایو؟ آفرین، دی فکر کوئ. اوس څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي چې موږ نن د نهو عدد زده کوو. آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، څنګه چې ما په پیل کې هم تاسو ته وویل چې ښه تاسو کوم عدد زده کړل؟ د یو عدد چې په دې شکل و، د دوو عدد، دا کوم یو عدد دی؟ آفرین. دریو عدد، دا چه دی؟ څلور. آفرین. دا چه دی؟ پنځه. شپږ، اووه، اته. او زموږ نننۍ زده کړه کومه یوه ده؟ د نهو عدد دی. ښه ګرانو، د نهو عدد څنګه چې تاسو دا عددونه زده کړل، د دې لیک هم زده که، پوه شوئ چې کوم یو په څو حرکتونو لیکل کیږي، په څه ډولونو تاسو کولی شئ چې عدد ولیکئ، څه رقم کولی شئ چې په اسانه توګه د عدد لیک زده کړئ. خو د یو نه تر اتو پورې موږ کار کړی و. راځئ چې نن د نهو عدد وګورو چې نهه عدد څنګه لوستل کیږي، څنګه شمیرل کیږي او په څه ډول لیکل کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، د نهو عدد څه رقم یو شکل لري؟ آفرین. د نهو عدد په دې ډول دی چې دې طرف نه تاسو کولی شئ چې ولیکئ او له پاس طرف نه، د ښي طرف نه، یعنې د لاندې او پاسې یو ګرد شکل لري او لاندې هم چې دی لکه د یو غوندې یو مستقیم خط لري چې د دې لیکنه به تاسو په وروستیو ویډیوګانو کې یا په وروستیو لوستونو کې به تاسو د دې لیک زده کړئ. خو شکل یې څه دی؟ شکل یې په دې ډول دی. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ چې وګورو چې د دې شمیرل څه رقم دي، څرنګه کولی شو چې موږ د نهو عدد وشمیرو، څنګه پوه شو چې دلته نهه دانې شیان لرو یا نهه انځورونه لرو، څه رقم دا شمیرل کیږي. څنګه چې تاسو نور عددونه وشمیرل چې لکه د یو نه تر اتو پورې، همدغه شان په دې انځور کې هم موږ دا شکلونه شمیرو چې دلته تاسو د څه شي شکل ګورئ؟ آفرین، د میانو شکل دی. دلته شمیرو چې څو دانې میان موږ په دې کې لرو؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه. آفرین. تاسو اوس په شمیرلو باندې پوهیږئ چې څه رقم د عددو حساب وکړئ. راځئ چې ځو بل انځور ته چې دلته تاسو چې شکلونه ګورئ. آفرین. دلته شاوپره کې دي.
وز هغه ما وشمیرل دا تاسو ته پرېږدم دا تاسو وشمیرئ چې دلته څو دانې دي. دا کولی شئ په دې ډول هم وشمیرئ لکه دا یوه لاره خلاصه کئ بیا دا شروع کئ او بیا دریم کړئ او که نه په دې ډول هم غواړئ تاسو کولی شئ چې په دې رقم هم څه کئ دا انځورونه دا شکلونه وشمیرئ. ښه دا څو دانې دي؟ آفرین. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. ښه دا هم څو دانې شو؟ نهه. نهه څه رقم یو شکل لري؟ نهه دغسې سر کې یو ګرد شکل چې تاسو هم پې د دې لیکنه زده کوئ چې دا ګزینه شروع کوو پاس طرف ته ځو بیرته لاندې راځو د دې لیکنه به موږ په وروستیو زده کړو کې انشاءالله زده کړو. ښه ګرانو اوس موږ راځو د کتاب شپږویشتمې پاڼې ته چې دی د نهو عدد لوست دی. ښه هدف د دې زده کړې څه دی چې زده کوونکي وکولی شي تر نهو پورې شمیرل لوستل او لیکل وکړي. ښه ګرانو تاسو خو تر اتو پورې لیکل هم زده کړي او شمیرل هم. نن راځئ چې د کتاب دا پاڼه وګورو. په دې کې تاسو مختلف شکلونه ګورئ چې د هر یو شکل شمیرو چې څو څو دانې دي. په وروسته کې به بیا هم څه وکړو د دې لیکنه سره یو ځای زده کړو. ښه دلته تاسو دا شکل ګورئ دا شکل د څه په نوم یادیږي؟ د مثلث شکل په نوم. آفرین. ښه راځئ چې دا وشمیرو چې څو دانې مثلث شکلونه موږ دلته لرو. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. دا څو دانې مثلث شکلونه وو؟ آفرین 9 دانې. ښه په دې انځور کې دې چوکاټ کې تاسو بیا هم شکلونه ګورئ چې د څه شکل دی؟ د قلمونو شکل. راځئ چې دا قلمونه سره وشمیرو چې دلته موږ په دې چوکاټ کې څو دانې قلمونه لرو. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. آفرین. څو دانې قلمونه شو؟ 9 دانې. ښه په دې چوکاټ کې موږ بیا هم یو بل شکل ګورو چې د څه شکل دی؟ د ستوري شکل دی. وګورئ ستوري غوندې چې څو شکلونه ایستلي. راځئ چې دا وشمیرو چې دا شکل څو دانې دي په دې چوکاټ کې. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. ستوري هم 9 دانې دي. ولې 9 دانې دي؟ ځکه چې زموږ نننی لوست د کوم یو عدد دی؟ د 9 عدد دی. آفرین. ښه راځئ چې دلته وګورو چې دلته څو انځورونه دي څو شکلونه دي په دې چوکاټ کې. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. دا هم څو دانې دي؟ 9 دانې دي. ښه راځئ چې لاړ شو دې وروستیو انځورونو ته وروستیو شکلونو ته چې په دې کې څو څو دانې دي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. دې کې هم څو دانې دي؟ 9 دانې دي. ښه راځئ دا توپونه وشمیرو چې توپونه څو دانې دي؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. 9 توپونه لرو. ښه پاتې شو دوه نور چوکاټونه. دا تاسو شمیرئ. په یو چوکاټ کې موږ څه لرو؟ ناکونه لرو. په بل چوکاټ کې پیشوګانې دي. دا تاسو شمیرئ. زه ورباندې قلم ږدم شمیرې تاسو کوئ. آفرین. څو دانې دي؟ آفرین آفرین. آفرین. څو دانې وو؟ 9 دانې ناکونه. ناکونه موږ وشمیرل چې دا هم لکه د نورو انځورونو غوندې دا هم 9 دانې وو. ښه پیشوګانې څو دانې دي؟ آفرین. دوه څلور اووه
9. آفرین. دا هم څو دانې وو؟ پیشوګانې هم 9 دانې وې. ښه، اوس راځو د عددو د دې عدد لیکنې ته چې دا عدد په څه ډول لیکل کیږي. څنګه چې تاسو هم په نورو عددونو کې وویل چې کله هم تاسو په لیکنه کې ستونزه ولرئ نو تاسو کولی شئ چې عدد په څه شکل باندې ولیکئ. ټکي کیدی، نښې کیدی، بیرته ورباندې خط کش کئ. هماغه کم عدد چې تاسو غواړئ هغه تاسو ته لاسته راځي. دلته ګورئ چې دلته یې نښې ایښي دي چې د 9 شکل جوړ دی. راځئ چې دا نښې سره یو ځای کړو او وګورو چې کوم یو شکل لاسته راځي. آفرین. ښه، په نښو باندې موږ کار وکړ. اوس راځئ چې دا همداسې ولیکو چې لیکلی شو که نه. آفرین. تاسو هم خپل پنسلونه راواخلئ، په خپلو کتابچو کې د 9 عدد ولیکئ چې په وروستي لوست کې هم زه تاسو ته د دې لیکنه په اسانه طریقه درښیم چې څه رقم ټکي کیدی، څو رقمه تاسو ټکي ایښودی شئ او څرنګ یو عدد لیکلی شئ. ښه، چې دلته دا څه شی و؟ دا اخرنی عددو د کتاب چې دلته کوم یو دي، دلته ټول تاسو ته لیکلي چې کوم یو عددونه موږ وویل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چې اخرنی عدد زموږ کوم یو د 9 عدد. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ نننی لوست د کتاب 10 لوستو چې شو د 9 عدد چې انشاءالله تاسو د دې شمیرل، لیکل او لوستل زده کړي وي چې بیا هم په وروستیو زده کړو کې، په وروستیو لوستونو کې موږ بیا هم دا تکرارو. انشاءالله چې د نننۍ زده کړې نه مو څه اخیستې وي تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم. په لوی الله هم سپارم. خوشحاله اوسئ.